السلام علیکم ملګرو. په افغانستان کې چې هلته ښه راغلاست. خدای شکر او جوړ باید حجامین پتن تاسو ته د ایډراپو په لړۍ کې یو بل ایډراپ معرفي کوم. د انټرلینک په نامه د موناد پروژه ده، د موناد کمپنۍ او د آیس او یا هم د پای په ډول دا رقم پروژه ده. نو ډیره ښه پروژه ده، خو یو دا مشکل پکښې دی چې لومړی تاسو اکاونټ جوړوئ، لینک را خلاص کړئ. نو د اکاونټ جوړولو د مخه وایي تاسو KYC درڅخه غواړي، د مخه فیس وریفیکیشن. دا نیټ څه کمزوری کار نه کوي، د وای فای علاقه څه انتظار به ورته وکړو. دا دی را خلاص. لومړی اپ را ډاونلوډ کړئ. وروسته چې ما اپ را ډاونلوډ کړئ پر ګیټ سټارټډ به کلیک وکړئ او ساین اپ به ووهئ. په ساین اپ کې دلته تاسو کولی شئ دا ګیټ ووهئ او یا خپله ځان یو عدد ورته ولیکئ. نو بس د دې یو نمبر راځي، دا بیا د ځان سره سیو کړئ. دغه 578 نمبر دا د ځان سره سیو کوم، سکرین شاټ اخلم او وروسته نو دا زموږ ستاسو آی ډي ده. په کنټینیو به کلیک وکړئ. اوس نو تاسو پاسورډ ورکوئ. پاسورډ چې مو کله ورکړئ دغسې عددي پاسورډ 1 2 3 دغسې تر زیات اندازې پورې پاسورډ ورکولی شئ. پاسورډ چې خلاص شو بیا هغه پاسورډ تکرار کړئ، وریفای کړئ د پاسورډ کوم پاسورډ چې مخکې ورکړی هغه پاسورډ بیا ولیکئ. ساین اپ باندې اوس کلیک وکړئ. اوس تاسو ته KYC راځي. فیس وریفیکیشن رسته طرف، چپه طرف، لوړ او کښته به وګورئ. فیس ورښه په فریم کې سم کړئ. نو بیا پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ او خپل فیس وریفیکیشن به وکړئ. چې فیس وریفیکیشن مو وکړئ نو نوره پروسه د فیس وریفیکیشن وروسته تاسو ته وړاندې کوم. دا ټول سټیپونه ښه ووایاست. بیا وروسته فیس وریفیکیشن وکړئ. کله چې فیس وریفیکیشن وشو نو دا ویریفای ایډنټیټي کنټینیو باندې به کلیک وکړئ او انتظار ورته وکړئ. اوس هغه آی ډي دلې راوړي، تاسو خپله راوړئ او که نه راوړئ خپله دلې ولیکئ. لوګین باندې به کلیک وکړئ. کله چې لوګین باندې کلیک وکړئ ستاسو څخه پاسورډ غواړي، کوم پاسورډ چې مخکې ورته انتخاب کړی و هغه پاسورډ ورته ولیکئ. پاسورډ چې مو کله ولیکئ نو بیا پر کنفرم پاسورډ باندې کلیک وکړئ. بیا فیس وریفیکیشن دلته راوړي نو تاسو به دلته خپل فیس وریفیکیشن بیا وکړئ او وروسته به نو دې طرف ته لاندې راسئ. دا د هوم دغه چې دی نو دوی خپل صفحه ده، دونه کسان اوس په دې انټرلینک کې آیډیانې جوړې کړي دي. دلته به تاسو د هوم صفحې ته راسئ. د هوم په صفحه کې دا کلیم آی ټي پر دې باندې به کلیک وکړئ او دا به کلیم کړئ. انتظار ورته وکړئ. بس دا ستاسو ته کلیم شو. نو دا تاسو ته په درو ساعتو کې یو پله دا کلیم راځي. تاسو کولی شئ دا لاس پوینټه کلیم کړئ. یو خو دا دی او بل که چیرې دې خواته راسئ دلته ګیمونه او سوشل میډیا او دا شیان دي. هغه که چیرې وخت لرئ خو دې کې انټراکټ شئ، که نه پرېږدئ. نو دغسې ګیمونه دي دا. او که چیرې دې خواته راسئ نیوز ته، ورځپاڼو ته، دا بیا د نیوز دي، د کرپټو اړوند نیوز دلته تاسو پیدا کولی شئ. او که پروفایل ته راسئ لومړی به تاسو ریفرل باندې کلیک وکړئ. خپل یا به ایمیل وریفای کړئ. راځو اول وار ایمیل وریفای کوو. دا پر ایمیل به کلیک وکړئ او دلته به خپل ایمیل ولیکئ. ایمیل چې مو ولیکئ نو بیا ستاسو ایمیل ته OTP ځي او OTP به راوړئ، دلې بیا ورته پیسټ کړئ نو بیا ستاسو ایمیل ثبت شو. کله کله که چیرې بیا په فیس وریفیکیشن باندې اکاونټ نه راخلاصېدی نو بیا د ایمیل له لارې کیدای شي زموږ سره کومک وکړي راخلاص کړو. نو OTP ولاړه. راځو د ایمیل څخه OTP راخلو. د دې ګورو انتظار ورته کوو چې کوډ راغی. دا د OTP راغلی ده. به راواخلو، را کاپي بیا کړو. ټوله نه پیسټ کېږي نو هر دانه به دلې وهو. هر نمبر چې و هغه به دلې لیکئ.
نو بیا وروسته یې قبلوي. دا نمبر پر وګورم چې غلط نشي. next باندې به کلیک وکړئ. successful دا ایمیل خو ویریفای شو. دا که چیرې تاسو دلته باندې کلیک وکړئ نو خپل یوزر نیم هم ورته ایډیټ کولی شئ. خپل د خوښې یوزر نیم ولیکئ نو بس بیا یې سیو کړئ. په سیو باندې کلیک وکړئ او دا یې سیو. ورځو ریفرل ته لاندې راشي. تاسو ریفرل لینکونه یې تر اوسه نه دي کړي نو تاسو دلته زما ریفرل لینک ورته ولیکئ. 22 دا ریفرل لینک چې مو کله ولیکئ نو هم 500 پوینټونه درکوي او هم ستاسو ریفرل لینک ازادېږي. کمپنۍ باندې به کلیک وکړئ نو ریوارډ به هم ترلاسه کړئ او هم ستاسو ریفرل لینکونه چې خپل نور ملګري دعوت کړئ هغه به درته ازاد شي. دا دی. اوس تاسو کولی شئ چې خپل نور ملګري هم را دعوت کړئ او ریفرل لینک استعمال کړئ. نو نور په دې پروژه کې داسې څه نشته. اوس کې فعلا دا لومړی دور دی. تر اوسه 10-11,000 کسانو په دې کې ګډون کړی دی. نو کېدای شي کسان یې ډېر شي. ښه پروژه معلومیږي. فنډینګ هم لري. نو تاسو کولی شئ چې د دې څخه استفاده وکړئ. په درې ساعته کې کولی شئ چې تاسو خپل پوینټونه ترلاسه کړئ. ګوره 500 پوینټه چې وه د ریفرل وه او 1000 پوینټه یې جایزه راکړله. نو 1500 پوینټه شوله. نو دا ډېر پوینټونه دي. نور نو روزانه ورته راځئ خپل لینک باندې کلیک کوئ. داسې ایډراپو لپاره کولی شئ زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه ټلیګرام او واتساپ سره جوین کړئ. د داسې نورو ایډراپو لپاره نور ښه وخت. والسلام.